بلخ ولایت ته د هیواد د ټولګټو چارو وزیر د خپل یو سفر په ترڅ کې له ازبکستان هیواد سره د نایب آباد اوسپنې پټلۍ پرانیسته وکړه. نوموړي په دغه پرانیست غونډه کې وویل چې د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي ترڅو د ورته اوسپنې پټلیو له لارې د ملي سوداګرو ستونزې راکمې کړي. اسلامي امارت په کومک د خپلو ګاونډیانو دا کس لري چې د دې ځای څخه هم دا ګاډۍ تېره شي، لکه اوس چې د موافقه شوې ده د ازبکستان هېواد سره چې ګډ هیات ځي پر جوزجان ته ځي، د جوزجان څخه فاریاب ته ځي، د فاریاب څخه بادغیس ته ځي، د بادغیس څخه هرات ته ځي، د هرات څخه نیمروز، فراه، هلمند، کندهار ته ځي. ورته مهال د بلخ والي د دغه اوسپنې پټلۍ د فعالیت له پیلېدو څخه خوښي څرګنده کړه او ویل چې د اسلامي امارت رهبري هڅه کوي ترڅو د لا زیاتو اسانتیاو په رامنځته کولو سره د سوداګرو او صنعتکارانو پر وړاندې شته ستونزې له منځه یوسي. دا امارت اسلامي هر شی ثابتوي چې کومه خبره وکړي هغه دغه په عمل کې راولي، لکه څنګه چې اوس اجملا صاحب په خپله په دې ریل ګاډۍ کې راغلی د شواسو، نو دغه اسم انشاءالله د الله په کومک او د خپل ولس په همکاري دا نور به هم دغسې ثابت سي چې دا نور ولایتونه به هم د دې مزارې د شمالي زون سره او د ازبکستان هیواد سره وصل سي. له بلې خوا د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وایي چې دغه د اوسپنې پټلۍ د سیمهییز اتصال او د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره یو مهم ګام دی چې له دې سره به پانګوالو ته ګڼې ترانسپورتي اسانتیاوې رامنځته شي. نوموړي همدارنګه په دې برخه کې د ازبکستان هیواد له همکاریو څخه هم مننه وکړه. دا روښانه ده چې د ریل پټلۍ سټیشنونه د ترانسپورتي شبکې او سیمهییز اتصال مهم بنسټونه تشکیلوي. دغه سټیشنونه یوازې د اجناسو او خلکو د لیږد په برخه کې اړین او مهمې اسانتیاوې رامنځته کوي، بلکې د سیمهییز اقتصاد په غوړېدو او اجتماعي پرمختګ کې هم مهم ونډه لري. له دې سره د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې د یادې اوسپنې پټلۍ پرانیسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ او یووالي د ټینګښت په برخه کې مؤثره وښوده او د دغې پروژې په اقتصادي ارزښت یې خبرې وکړې. نوموړي همدارز اسلامي امارت ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. من امیدوار هستم که عراق واقعا هم سیمبل برادری و دوستی خودسهمجواری ازبکستان و افغانستان می باشه و بر علاوه از آن برای احیای اقتصاد ملی افغانستان خدمت خواهد کرد. په پای کې د هیواد د اوسپنې پټلۍ رئیس او د ازبکستان هیواد د اوسپنې پټلۍ مرستیال د خپلو ویناو پر مهال د سوداګریزو توکو د پر وخت رسیدو په برخه کې د نایب آباد د اوسپنې پټلۍ ارزښت غوره وباله. د بلخ ولایت د پانګونې او سوداګرۍ خونې استازي وویل چې د نایب آباد اوسپنې پټلۍ بیا ځلې فعالیت پرانیسته به له سوداګرو سره مرسته وکړي چې په کمه بیه او لږ وخت کې خپل توکي صادر او وارد کړي. د یادولو وړ ده چې د نایب آباد د اوسپنې پټلۍ 15 کیلومتره مساحت لري چې 3 کاله وړاندې د فني او تخنیکي ستونزو له امله فعالیت په ټپه درېدلی و چې نن یې بیرته په فعالیت پیل وکړ.